نهم پارده ولسم رکوع ده سورة انفال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. تین رکوع په آخر کې الله پاکو فرمایي اے مومنانو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ ستاسې مالونه ستاسې اولادونه فتنه ده څه چې الله پاک سره دی د الله پاک سره لوی اجر ده. اوس اول خبره دا کول غواړي چې فتنه څه معنا ده. فتنه د فتنې علماء درې معناګانې کړي دي. یو معنا د فتنې د امتحان ده، بل معنا د فتنې د عذاب ده، بل معنا د فتنې د سبب د عذاب ده. که چیرته معنی امتحان واخیستل شي د اشتیاسي مال او اولاد څخه د سبب د امتحان ده. کله چې الله پاک مال درکه مال ته شکر غوښتل غواړي د مال به شکر ادا کوي، مال مصرف ته به خیال ساتي، د مال په ګټلو کې به خیال ساتي. د قیامت په ورځ باندې الله په د هر انسان څخه 5 پوښتنې د قیامت په میدان باندې کوي. په دې 5 پوښتنو کې یوازې 2 پوښتنې د مال په ارتباط باندې دي. مال د څنګه ګټلی او مال د څنګه مصرف کړی. مال په خپل باندې څه د وروره امتحان او دا یو نعمت ده، دا امتحان ده. دی په مقابل کې تانه الله په د شکر مطالبه کړی ده. د مال شکر دا ده چې مال د الله په معصیت کې استعمال نه کړي، مال په ګناه کې استعمال نه کړي. هغه څوک چې په خوله باندې شکر وایي لیکن مال د الله په معصیت او په ګناه کې استعمالي، دا د مال شکر نه ده، بلکې د مال شکر بدایي چې د الله پاک ورکړه د الله په خلاف کې استعمال نه کړي. دا معنا د چا سره د امتحان شو. اولاد ورو امتحان ده، اولاد خدای درک دې روزنه دې دین ته آمادګي کول برابرول دا یو لوی امتحان ده، یو لوی کړاو ده. لور لویول الکور استل دا یو غټ امتحان ده. وشورو بل معنا د فتنې څخه د وروره عذاب ده. کته سي فکر کړي اولاد اکثر عذاب دي. دنیا کې ستړی استومانه په اولاد باندې، دنیا کې اکثر سړی په شرمنده‌ای، اکثر سړی په خواري په زاري، د اولاد په سر باندې خلک رقیق په جیلونو کې پراته دي. دنیا زیارونه تکلیفونه بس کله چې باغ ثمر ته ورسیږي نو باغوان ته روان شي، باغوان کډه وکي، دا ثمر بیا نور خلک خوري. پکې ورسید مال په خپل باندې څه ضرور عذاب. مال غونډه ګټه په ګټلو ستړی، په ساتلو ستړی او مزي او چرچی په خلک کې پکې ورسید نو عذاب څخه عذاب نس شپه ورستړی استمانه په مزي بیا په سپو کې ورور نور خلک پکې نور تپات هغه په مزي کې عذاب څخه حساب لتا سره ده او مزي په خلک کې دا یو لوی شرمندګي ده. شرمندګي عذاب یا مال اولاد دا سبب د عذاب ده. ولی الله مال درکړي، مال ته حقوق لري، مال حقوق بادانه کې د مال په محبت کې و پرې وځي، د مال په غفلت کې و پرې وځي، د الله حقوق بدنه ځای شي، د الله د حکم تقاضاګانې بدنه څه شي پاتې شي. د اولاد په مینه کې باخته مون بدنه پاتې، جو بدنه پاتې، دین بدنه پاتې، جهاد بدنه پاتې، نیکیانه بدنه پاتې. ولی اولاد ده، ولی بچی دي. بخیلی به کې د الله په لار کې مصرف باندې کې چا د پاره به جمع کې د اولاد لپاره پم دې کې به څنګه شروع لاړ بس او سبب د امتحان شو کوي، سبب د عذاب شو کوي. مال سبب د عذاب سه، اولاد سبب د عذاب. لکه څنګه مال اولاد فتنه ده، لکه څنګه چې ابو لبابه رضی الله عنه د پاره سبب د چا ول امتحان وګرځیدل کنه.
په دې بني قریظه کې دا بالو بابا سیو بچي هغه ځای کې وو کور یې هلته مال یې هلته اولاد یې هلته د مال او د اولاد محبت پې غالبه سه د رسول پاک علیه السلام هغه راز یې چا ته ویلي کفارو یهودیانو ته یې وویل هغوی وویل چې موږ رسول پاک علیه السلام به له موږ سره څه کوي او ده ورته وویل چې اشنا په خولې څه نه ولي داسې ورته وکړه هغه خو بیا هم ښه د خدای بختور صحابي و په خپل کړو باندې پښمانه سره هغه ځان یې وتاړه الله پاک د اوو اسمانو څخه خبره ورو دغه توبه قبوله کړه ما ورته به څه حال وي ما ورته خو توبه هم نه باسو که نه دی خدای ما ورته خو توبه هم نه باسو توبې ته اوزګار هم نه یو که نو لهذا دغه آیات مبارک د بالو بابا د چا سره د واقع سره څه لري وروره تعلق دا کوم رکوع مبارک چې موږ ولوستله الله تعالی خو د آیات مبارک تېر آیات مبارک خو الله تعالی دا خبره ثابته کړه په دې وروستني آیات کې دا خبره الله پاک ثابته چې مؤمنانو بهترین شی ستاسې دپاره د کامیابي شی تقوا ده مال اولاد دا نه د موږ دا فتنه ده او د کمال شی د نجات شی څه شی ده وروره تقوا ده د الله نه یېره ده د الله نه یېره ده که د الله نه یېره وه مال به د سره اولاد به د سره دا مال اولاد به تا دپاره سبب د جنت جوړ شي سبب د عذاب نه سبب د جنت به جوړ شي حضرت عثمان رضی الله عنه څوک راته جنت پیسو باندې اخیستی صحیح شوه چا چې اولادونه ښه وروزل د هغوی دپاره سبب د چا ګرځېږي جنت ګرځېږي خو کله چې انسان کې تقوا راغله الله نه یېر راغله که د الله نه یېر راغله اولاد به ښه وروزي مال به په صحیح طریقه وګټي په صحیح طریقه به څه کړي به سره د تقوا الله په درې پیدې دغه ځای کې ذکر کوي یوه پیده یې دا ده الله به تعالی را فرقان وګرځوي الله به تعالی را فرقان وګرځوي یو معنا د تقوا ده یو پیده د تقوا دا شوه بله تقوا پیده دا ده چې الله تعالی به ستا ګناهونه معاف کړي درېیمه پیده یې دا ده چې الله تعالی به تا ته بخښنه وکړي ګناهونه به درنه لرې کړي دومره پیدا درېیم دا ده ګناهونه به درنه څه کړي بخښنه به درته وکړي درې پیدې په څه کې دي وروره په تقوا کې اوس راشي د اولنۍ خبره چې الله تعالی به تاسې لره فرقان وګرځي فرقان څه معنا ده فرقان دوه معناګانې شوي دي یو معنا د فرقان دا ده چې الله تعالی به ستا په زړه کې یو نور پیدا کړي یو طاقت پیدا کړي د حق او د باطل تمیز به پرې کولی شي بې له دې نه ستا د څوک ووایي چې دا حق ده او دا باطل ده ستا په زړه کې به الله تعالی یو رڼا پیدا کړي کله چې بدی نه زړه به پرې شکمن وي کله چې نیکي نه زړه به پرې مطمئن وي الله تعالی به ستا په زړه کې یو نورانیت پیدا کړي د حق او د باطل څه به کولی شي فرق به کولی شي تمیز به کولی شي دا د فرقان یو دا معنا ده بل د فرقان معنا دا ده چې اشنا غلبه به الله پاک درکړي د مخکینی آیات سره تعلق هم داسې ښه جوړېږي مناسبت جوړېږي مال او اولاد سره فتنه ده هغې سره غلبه نه راځي غلبه څه سره راځي ورو تقوا سره راځي صحابه کرامو تقوا وکړه کرم ځکه تقوا وکړه په دې هغه کې په دې جنگ بدر کې تقوا وکړه الله پاک هغوی ته غلبه ورکړه مؤمنه کله چې تقوا د سره وي نو الله به تا ته غلبه درکړي په خصم باندې ولې هر انسان چې د خدای نه یېره خپله کړه د الله مخلوق به له ده نه یېرېږي چا چې د خدای نه یېره پرېښودله دی بیا د مخلوق نه یېرېږي دی بیا د مخلوق نه یېرېږي ولې که تا فکر کړی کوم خلک چې نیکان دي خلک د عذاب نه ډارېږي خلک د عذاب نه ډارېږي خلک د بېادبي نه ډارېږي خلک ورور حق نه خوري خلک مال نه غلا کوي و خیرا به راته وکړي خلک ازاري نه خلک بچو سره پام کوي د سره پام کوي د پلاني اولاد داسې یې بل رقم دی نو کله چې تقوا درکې راغله الله به تا ته غلبه درکړي تا ته به الله تعالی قوت درکړي او د مال د اولاد په محبت چې کله راغلی بزدله به کمزوری به همیشه به شرمنده ځکه همیشه به لالچ کوي که نه لالچي سړی همیشه سترګې ټیټ سترګی هغه سترګې نشي جګولی لالچي انسان سترګې نشي جګولی هغه هر مجلس کې سره کلک نیولی په خبر خو پوه شوي نو فرقان دو معناګانې شوي فرقان یوه معنا ده ستا په زړه کې به الله تعالی نور پیدا کړي او بل معنا ده تا ته به الله تعالی غلبه درکړي تا ته به الله تعالی قوت درکړي اوس الله پاک وروسته یو بل
واقعا یمکر بک الذین کفروا په دیات مبارک الله تعالی یو بل واقع ته اشاره کوي تقوا فضیلت ذکر کوي چا کې چې تقوا وا دشمن په غالب کېدل نشي الله پاک دغه سره سکی مدد کوي کومک ته ګوره رسول پاک علیه السلام مبارک مکه مکرمه کې صحابه کرامو هجرت اول حبشو ته وکړه د حبشو نه وروسته صحابه کرامو هجرت مدینه منوره ته شروع مدینه د مؤمنانو یو ټاټوبس صحیح شو کورس دوم کور مدینه منوره اول کور مکه و مکه کې ګډوډي و دوم کور څنګه شروع مدینه منوره مشرکانو سره یې پیدا شو ابو جهل سره د صحابه کرام د روان دي زی سبا پیغمبر اسلام هم شاید مکه نه وځي آلته به قوت پیدا شي طاقت به پیدا شي په مکه باندې به حمله وکړي مکه به راوړي شي راځي دارالندوه د قصي په نوم باندې د حرم تر نږدې د یو کورو هغه کور شو د قصي په نوم باندې یو کس دغه کور د مشوره لپاره د شورا لپاره د غزي انتخاب کړي هغه ته دارالندوه وای دارالندوه د مشورې جو ندوه مشورې ته وای د مشورې کورو دل تراجم سو د ولګي د عتبه او شیبه او نظر او پلان او بسم الله خلف ابو جهل د ټول مشان راجم څنګه د پیغمبر اسلام په خلاف باندې یو پلان جوړو په دې وخت کله چې دوی نه وځي د شیطان راغی په شکل د یو عربي سپینګری مشر باندې دام ولا دام نه وځي دروازه باندې لکه څوک ته مشره وازه خو د نجد علاقه سردار او زه خبر شوم ستاسو د پیغمبر اسلام بارک مشوره کوي واړم ستاسو سره په دې مشوره کې برخه واخله ښه خبر ده راځه اهلا وسهلا دیم نه بس کله چې کېناسته دوی د خپل مشکل وویل سي آشنا ورځ په ورځ باندې خلک مهاجر کیږي مدینه منوره ته الته مدینه منوره یو ټاټوبه د چا سره مؤمنانو سره سبا شاید پیغمبر اسلام لاړ چې لاړ شي غزا کې به یو قد پیدا شي سبا په مکه حمله وکړي مکه به راونی شي څوک پیغمبر اسلام تیار اوس مکه کې ده په دې وخت کې ابو البختری په نوم باندې یو سړی ودار پات ده هغه ولې زما را نظر داده پیغمبر اسلام مبارک په لاسو خو کې به جنجرونه واچو په کوټه کې به څه کو قیدی کو دومره خوراک به ورکو چې نه مړ کېږي نه ژوندی کېږي په د غزا کې به قرار بیا هغه د فروټ به موږ به ضرر نه څنګه یو په امان تلای به هم چېرته نه شي د غزا کې قرار بیا هغه به فروټ ناست ابو البختري دا خبره وکړه هلته خو د شیطانانو پلار خو راغلی و لوی ابلیس خو راغلی و ابلیس ویل چې اشنا نظر د صحیح نه ده ولې صحیح نه ده د رسول پاک علیه السلام هغه فداکار او فدایانو صحابه کرامو ملګرو ته نه ګورې را بسې حمله به وکړي په کوټه باندې کوټه به لوټ کړي رسول پاک علیه السلام په خپله مخه باندې وباسي دا نظر هم صحیح نه دی ښه څه وکړو ابو الاسود په نوم باندې یو بل کس راپاڅېد هغه وویل زما نظر دا ده چې رسول پاک علیه السلام د مکې نه راځي وشړو چې هر چېرته ځي ملته دې لاړ شي موږ به د ضرر نه څه وروره په امان وي ابلیس بیا پرې راخیز کړه چې اشنا دا نظر دې م غلط ته ولې د رسول پاک علیه السلام مبارک د خوږې خولې ته نه ګورې داسې هر علاقې ته لاړ شي دوستان به پیدا کړي ملګري به پیدا کړي او بیا به جانثاران فدایان پیدا کړي او بیا به مکې دپاره به یو لوی چانس جوړ شي نکه به دنه ونیسي دا نظر هم صحیح نه دی ښه څه وکړو ابو جهل دا د فیصلو ګوډی و فیصلو پلار و ابوالحکم د فیصلو پلار دا د فیصلو پلار راجوکس هغه ولې زما نظر دا ده چې اشنا د هرې قبیلې نه د یو کس مشخص همدې نن بېګا ترې مشخص د هرې قبیلې نه رسول پاک علیه السلام مبارک نه د ګیر چاپېر ګیره واچوي مؤثره دي کله چې پیغمبر اسلام د کور نه راووتو دا ټول کسان دي په یو ځل پې ګزار پې وکړي رسول پاک علیه السلام خاندان نشي کولی چې ټول عربو سره څه وکړي دشمني وکړي مجبوره دیت به طلب کړي دیت به ورته ورکړو خبره به ختمه شي په شیطان پاچ ده او همدغه خبره صحیح ده او دې نه ښایسته خبره بله نشته په همدغه شپه باندې فیصله وشوه ورو کسان انتخاب کړه تعیین یې کړه د هرې قبیلې نه ځوانان راوغوښتل یو ځوان یې راوغوښتل لښکر یې برابر کړه رسول پاک علیه السلام مبارک الله پاک خبر کړه په دغه مشوره باندې او پیغمبر اسلام مبارک ته الله پاک فرمایي چې نور بندوبست کوه د مکې نه ځان باس
رسول پاک علیه السلام په کور کې معاصره خلک یې ګیر چاپیر د کور نه ګیر چاپیر تاوس پیغمبر اسلام مبارک حضرت علی سے تو فرمایي چې علي ته به زما په بستر باندې سملې تا د پاره امتحان د خو په دې به سملې کوپار تا څه ویلې نشي ما سره د خلکو امانتونه دي د کوپارو امانتونه دي اسنه سي امانت ضایع نشي ته به ولګي د امانتونه به خلکو ته سکه سبا وسپارس کله وسپارل به موږ بس به راځي مدینه ته به راځي ښا هغه پیغمبر اسلام په خپل کټ باندې پرې وخت رسول پاک علیه السلام معاصرین څنګه راووت د خاور راواخستله او شهات الوجوه وجعلنا من بين يديهم صدا ومن خلفهم صدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون د رسول پاک علیه السلام مخکې او شاته الله تعالی دیوالونه مقرر کړ پردي الله تعالی وټاک مقرر کړ پیغمبر اسلام مبارک خاور واخسته د ټول مشرکانو په سرونه واچو او رسول پاک علیه السلام مبارک دقه ستن راووت شپې تن راووت ابو بکر سے تراغی هغه تیار شه د دوه وخانه ساتلې او هغه وخانو باندې راسوارو سو جبل ثور تراغ او دریش په رسول پاک علیه السلام مبارک جبل ثور کې تیری نګوره پیغمبر اسلام مبارک د دشمن د مابین راوتل د معاصرین راوتل دا چې برکت او تقوا برکت تقوا چې خپل کړه الله تعالی ته غلبه ورکړي ومن يتق الله يجعل له مخرجا کلام پاک الله تعالی فرمایي چې د الله نه یې خپل کړه الله تعالی به د هر مشکل نه د وتلو لار ورته پیدا کړي د هر مشکل نه د وتلو لار به الله تعالی ورته پیدا کړي ويرزقه من حيث لا يحتسب په دې طرف نه به روزي الله پاک ورکړي چې د ګمان هم نه او روزي به سکی را رواني اوس پام به نشي دا روزي له کوم طرف راځي کوم طرف نه راځي اکثر نیکان صالحانو ګوري څوره روزګان الله تعالی پراخ ورته ورکړي نو خبردار شو دا واقع به الله تعالی سکی مونږ ته بیان دغه دارالندوه کې د نظر ابن حارث په نوم نظر په نوم باندې هغه کس دا خبره وکړه کلام پاک باره کې چون که ګرځیدل ساړیو په نور اطراف باندې او کلام پاک خو خامخا د فرعون د موسی علی السلام او د نور پیغمبرانو دشمنانو کسی پکستا هغه دا خبره وکړه کچیرته زه وغواړم زه د کلام پاک په شان کتاب زم جوړ کم دا څه کیسې به زم پکې وکم فکر ده کله چې خلکو راګیر که صحابه کرام راګیر که چې د کلام پاک د یو وړوکي آیات په شان ته څه مقابله نشي کولای د خلکو د غولدلو لپاره دا خبره وکړه چې الهه که کلام پاک حق د اسمان را باندې کاڼي راووره الهه کلام پاک حق د اسمان را باندې کاڼي راووره دغه سړي خو کلام پاک خو حق او د سړي د عذاب غوښتنه وکړه خو الله پاک فرمای بیا هم الله تعالی په دې مکه خلکو باندې عذاب نازل نک ول نازل نک دو وجوهات نازل نک یو وجدا او چې رسول پاک علیه السلام په مکه مکرمه او کوم علاقه کې سینې الله په علاقه باندې عذاب نه نازل الله په عذاب نه نازل دوه خبردار د مشرکانو به کله چې تواب کو غفرانک به ول چې الله بخنه واړو الله بخنه واړو دي خلکو استغفار ویل د استغفار په وجه باندې الله پاک په دې خلکو باندې عذاب سنه ک نازل نه رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام موجود په دنیا کې دا سبب د منع د عذاب ده رسول پاک علیه السلام اوس هم موجود ده په دنیا کې او ژوندې ده اگر که د حیات طریقه هغه د دنیا د حیات نه مختلفه ده هغه برزخی حیات ده او د دنیوي حیات هغه چې دین قوي حیات خو برزخی حیات حیات الانبیاء انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي زمون په دې عقیده ده خدا د برزخ حیات برزخ حیات بل زندگی حیات کله چې خلک ژوند دي لہذا رسول پاک علیه السلام مبارک تر قیامت ورځې پورې په دې قبر کې به ژوند دی او تر څو چې رسول پاک علیه السلام په دنیا کې نو رسول پاک علیه السلام یوازې د مکی پیغمبر نه و د ټول دنیا د لپاره پیغمبر ده الله په عمومي عذاب نه نازلي چې الله په دا ټول امت او دا ټول خلق ختم کړي لکه څنګه چې تیرو پیغمبرانو قومونه الله تعالی ټول ختمول دا رقم الله په د خلق نه ختم بل به دا خبره مونږ ته اشاره وشي چې ګوري استغفار وایي څه وایي استغفار وایي د کافر استغفار هغه سبب د دفع د عذاب ګرځيږي چې مؤمن استغفار وایي نو عذاب الله نه پکې
بلکې الله به رب کی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب الله د هر ګناه نه توبه بخنه غواړم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه هغه ذات چې همیشه ژوندی ده او همیشه د خپل مخلوق نظام چلی دی هغه نوم په ذریعہ باندې الله د هر ګناه نه سوالم پناه نو استغفار زیات وایي استغفار سے زیات ویلې پیدا پکې ده مال دني مال بدر کی اولاد دني اولاد بدر کی بارانی باران بدر نازل کی فکر ورسید او گناهونه دي کړي ګناه بدرته معاف کی استغفار کې ډېرې ګټي دي رسول پاک علیه السلام مبارک سره د دینه چې دغه په غاړه ګناه نه و استغفار به زیات ویلې څه به ویلې زیات یو سبحان تسبیحات ویل یو استغفار ویل یو درود شریف ویل یو کلمه د لا اله الا الله وظیفه کول دا څو شیان به سره روزمره د ټیم ورکی مطلب ځان سره فیصله وکړي سل کړه د درود شریف وایم مثال سل کړه ته استغفار وایم سل کړه ته تسبیحات وایم سل کړه ته لا اله وایم دا څه څو کې ورو تقسیم جوړ کی واد دا شی ځان سره وکړي او ټول له بهتره طریقه دار سي بیعت وکړي بیعت وکړي یو صالح پیر سره مطلب بیعت وکړي شغستا څو کې تربیه وکړي او ستا ترقی وشي د کډیر پیدا دي بیعت کډیر لوی پیدا ده ما چې خپل کوم تحلیل کړی د الله پاک د بخنه د پاره فکر ورسید یو جهاد فکر ورس یو جهاد او بیعت این کلام پاک د تلاوت نه غیر مطلب اسباب د الله ته د قربت او د ذکر د دوه لارې سي مطلب یو جهاد چې دنیا پرې دی مطلب دا شیخ خپل کی یو بیعت چې انسان تعلق د چا سره جوړیږي الله سره تعلق جوړي دا شی به څه شي خوش فکر ورسید الله پاک فرمایا یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو ان تتقوا الله کتاشد الله نو ويردلی ان تتقوا الله کتاشد الله نو ويردلی یجعل لكم الله بو ګرځي تاسو لرا فرقان بو ګرځي الله به تاسو لرا فرقان وګرځي فرقان سمانه استا پزل کې به نور پیدا شي د حق او د باطل جدای وړي په اسانه باندې کولای شي صحیح شو کنه ويكفر عنكم سيئاتكم لربكي استاسنا گناهون استاسه ويكفر عنكم سيئاتكم او لربكي استاسنا گناهون استاسه ويغفر لكم بخنه بد گناهون ورتوكي ويغفر لكم او د گناهون بخنه بدرتوكي پاد شو دا فکر مکو سیواج د غدری پیدي پکې دي دا درې پیدي پکې درې دي درې پیدونه زیات نورهم نظر کوا والله الله پاک ذو الفضل العظیم خاوند لوی فضل ده الله پاک خاوند لوی فضل ده د سیمو چې د غدری پیدي دي بس د غدری پیدو د نظری دا درې پیدو نظر مکوا نورم امیدونه ساته الله د لوی فضل خاوند ده نور لکه ډیر شان ساته بس الله تعالی به ټول معاملې به څنګه کی حل کی اشاره دی خبره ته ګوره تقوا سمره ګوره کنه و دې يمکرو کلا سی پلان جوړو بک پتا باندې بکتا لرا و دې يمکرو کلا سی پلان جوړو بکتا باندې تا د پاره الذين هغه کسانو کفروا س کافران دي ستاده پاره څه جوړو ورو پلان جوړو ما کرڅ ته ویل کېږي یو دشمن د نزان د ساتلو د پاره یو مشوره یو پلان جوړولو ته مکر وای کدا نیک مکری او که بد مکری وإذ يمكروا کلس پلان جوړو تدبیر جوړو بک پتا باندې الذين هغه کسانو کفروا کافران دي بکی مشرکان څنګه پلان جوړ ک اول یو نظر داو لیثبتو کا چې تعالی رب بندي کی لیثبتو کا چې تعالی رسکی بندي کی او یقتلوک یا تعالی وجنی یا تعالی وجنی ابو جهل دا وله او یخرجوک یا تعالی وباسی او یخرجوک یا تعالی وباسی د مکین الله پاک فرمای و یمکرون دوی پلان نه جوړول
ويمكرون دوی پلانونه جوړول ويمكر الله پاک هم پلان جوړ ک دی پلان ستاد نابودی جوړ ک الله پاک ستاد پر پلان د بچاو جوړ ک ويمكر الله هم پلان جوړ ک والله الله پاک خیر الماکرین ور پلان جوړون کده الله پاک ور پلان جوړون په دې دارالندوه په دې ملګرو کې یو کس نظر په نوم باندې هغه د کلام پاک په نسبت دا ویلې وإذا تتلى كلسول استلشي عليهم په دوی باندې آیاتنا زمن آیاتنا کلسول استلشي په دوی باندې زمن آیاتنا قالوا دوی وای قد سمعنا من واورد منغا لو نشاء كمن ارادوك لقلنا من بواي مثل هذا مثل كلام پاک لو نشاء كمن ارادوك لقلنا من بواي مثل هذا مثل كلام پاک ان هذا د کلام پاک الا اساطير الاولين مگر دروغ پخوانی دي مگر دروغ پخوانی دي معنی پخوانی خلکو خبر دي هغه ټوله منګړت دي او ټوله مطلب دروغ دي کله چې دوی باندې مطلب خلکو څو کورو رهن نیوکه وکړي تاسو د کلام پاک دی وړو کې صورت په شان د څه نه جوړولای صورت نه جوړولای نو کلام پاک به څنګه جوړ کې نو دوی دا خبره وکړه و اذ یاد کا وقالو دوی ولدي د فارچ د خلکو دا سوچ واړی اللهم اي خدایا ان كان هذا كذا كلام پاک هو الحق حقوي ان كان هذا كلام پاک هو الحق حقوي من عندك استاد طرفنا فامطر روا فامطر روا علينا فمن بان حجاره كاني من السماء اسمانا فامطر روا علينا فمن بان حجاره كاني من السماء اسمانا عناد زياتو فكار دسيوس يا اله كلام حقي من هدايتك من الذي عناد نواړه خو چون کې څو عناد زیات کله چې عناد زیات شي نو بیا خلک څکه شپې ته ورځ وي او ورځ ته سویل شي خلک شپه ویل شي او یاتنا یا راول من لرا بعذاب الیم فعذاب درناک باندې یا راتو کوم لرا عذاب درناک سوال پیدا کیږي چې الله پاک دا سوال ولې قبول نک عذاب ولې په نازل نک الله پاک فرمای وما كان الله ندى الله پاک وما كان الله ندى الله پاک ليعذبهم عذاب ورکدو لرا ندى الله پاک عذاب ورکدو لرا وانت فيهم تپديكي ځکه د انبیاء وجود په قوم کې دا سبب د دفع د عذاب ده وما كان الله ندى الله پاک معذبهم عذاب ورکون کې دوی لرا ندى الله پاک عذاب ورکون کې دوی لرا وهم يستغفرون کله چې دوی بخنه واړي نو کله چې دوی تواب کا او څه به ویلي غفرانک به ویلي دینه معلومیږي د مشرک سړي استغفار اگر که په آخرت کې ورته پیدا نه رسي په دنیا کې بیا هم پیدا رسي پیدا دار چې د الله د عذاب د مخنیوي سبب جوړیږي چې د کافر د لپاره پیدا رسي نو موږ ته پیدا ولې نه رسي هم په دنیا کې هم په آخرت کې الله پاک مستا یاد لرون کې جوړ کې الله من مستا یاد لرون کې جوړ جب مستا په نوم باندې الله تعالی جاری کې مستا په یاد باندې جاری کې ظلم مستا په ذکر باندې مستا په یاد ژوندۍ کې الله پاک ټول زندگی د دین خدمت نصیب کړي دین سره ادب نصیب کړي دین قدر مال تعالی نصیب کړي الله پاک ظاهری او باطنی تقوا نصیب کړي الله ظاهری او باطنی تقوا نصیب کړي الله ظاهری او باطنی تقوا نصیب کړي او د ظاهری او باطنی ګناهونو څخه الله تعالی الہ کریم زموږونه په ډیرو ګناهونو چټل دي او دا تقریبا کله به دې بیان وکړو چې ظلم مرزونه څه شي دي او مرزونه تقریبا زیات په من کې شته ګوره چې شته سوال وکړي چې الله د خپل کلام پاک نو په خاطر باندې زموږ د زړه شي پاک کړي او زموږ زړه الله تعالی د کلام پاک په انوارو باندې منور کړي او د تقوا باندې الله تعالی راولا د کلمې د استغفار باندې الله تعالی زموږ د زړه پاک او وینځه او الله پاک والدین مبخه مغفرت نصیب کړه ټول حقدارانو بخه صلی الله علیه وسلم